د ډیلی د ښار د خوا پې اوسېدو د پار جن ښایسته لکه د ګل شي زه به یې څه کم د لندن په مالون کې مې چې څومره چغې وایې تکړه شه داسې خبر نشته ملا صاحب هم نشته دی چغې بیا وهم چپړقې مې بیا خوښېږي ولې زورونه وې نه ستونه یې اوږده وم ښځه صحیح دی وباسه سیامنګه کامره درته ونیوله تاسې ویل وایسته څه ته خو څه مخلص صاحب نه یې و دغه د اصلي مفلس صاحب ته خو دې دروغ نه کوې ما هم 50 ورځې ډوډۍ ونه خوړله ولې ما ویلې چې میولانان مې ډوډۍ نه خوري زه هم نه خورم ګولکي والا بیا ملا صاحب مې وهي وایي ګولکی مه یاده ټکر وایي ښه سړی هغه یو میولانې صحیح ده زه میولانانې دي هغه ټکر وایي اواز وباسه زه صحیح ده راکړه چپړکې چپړکې مې راکړه ولې بیا وخت اخیستې وي ژاړمه ژړېږم هر معنی یاره پرېږده پیدا غرونه پخواني نور یې نه وایم وای نه یې وایم تاسې ولې وخندلې نه یې وایم نو ما سره به څوک لاړ شي نو ته یې که نه چې زه خپله تلی شم او خو ته یو ځای خو را سره لاړ شې یا چېرته لاړ شو هېوادوالو نو چې هر شی لیږه نو لندې مې شماره لیکلې ده نو هغه ته زنګ راووهئ زه به یې تاسو ته ورسوم نه زه په رښتیا داسې ځمه د خدای په امان سلامونه درنو هیوادوالو که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو یو پی ایس انتخاب کړئ زه مهراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې درنو لیدونکو سلامونه مې در واخلئ تمه ده چې روغ جوړ باستئ راته ماښامې شو خو موږ خپرونه نه ده کړې ځکه چې زموږ نواب خان لا اوسه پورې زړه نه و ښه کړی د دې لپاره چې خپرونه راسره وکړي نو همدا اوس هم رضا کړو هغه هم د عطا محمد په خوښه باندې د څه خبرې ورته وکړې ځکه رضا شو ګنې رضا کېدم نه او په لښته دې واښمه ویره ولې نو ته دوه خبرې سره وکړه زه راځم صحیح دي ته دوه خبرې سره وکړه نواب خانه څنګه شکر د خدای فضل ده ته خو مې خپلې ته ولې ماته وایې څنګه خو دا خو هغه د هغه برنامه سم ډکه کړې وه هغه د هلمند کې سیامنګه کامره درته ونیوله تاسې ویل وایسته څه ته خو څه مخلص صاحب نه یې و دغه د اصلي مفلس صاحب ته خو دې دروغ نه کوې اوس خو مخلص صاحب ما ته ویل سته برنامه ورسره ډکه چیپ کې ډکوو بوسکا هغه فلم بوکس کې دی چې هلته د خلک ویني هلته خلک ټول د تا په انتظار دی هغه تا د خبرو وږي دي څوک وږي دي خو ډوډۍ دي وخوري خو تا پسې خفه دي میولانان دي ښه میولانان دي ما هم 50 ورځې ډوډۍ ونه خوړله ولې ما ویلې چې میولانان مې ډوډۍ نه خوري زه هم نه خورم بیا مې پسته پیراکی وخوړ دا وایي چې د ما میولانان که زه دروغ وایم جمعه خان جان نه پوښتنه وکړه ښه نو دا وایي که نه چې میولانان د ما کله خفه بیا زم ډوډۍ نه خورم زم ورسره خفه و دا داسې ما خو ملګري دي او د تا هم ملګري دي آفرین اجازه ده زه دوه خبرې وکړم اوس نواب خانه ته راځه چې کیسې کوو که نه یو چا راته ویلې چې نواب خان ډېر ښایسته غږ لري او ډېر مې خوښ شوی دی او دومره ښایسته غږ وباسي چې سر تویمه ما ورته ویل ما یې غږ اورېدلی دی خو هغه دی د هغه په اواز وباسي دا څه نوم دی ټکری پېژنې که نه هغه ټکري په اواز هلته هلمند کې یو سړی و ما ته ویلي و هغه د ټکري په اواز یې غږ کاږلی خو هغه ویډیو اوس ما نه ورکه ده ګرد پسې اوس ټکری پرېږده ګولکي په اواز یو اواز وباسي ما چېرته اورېدلی دی ګولکي په اواز ګولکی پېژنې و د موږ څنګ کې کور ده هغه اواز څنګه کولو لسې وریدې او 5 غواګانې هغه نه یادومه سندرغاړی چې و سندرغاړی یادوي د څه شي درمندرغاړی دغه هغسې وایي دا ګانې بدلې چې وایي بدلې چې دی بیا وایي ګانې وایي لیونی دی که نه تو سره وغږېږه نوابه تو سره وغږېږه کومه یوه ووایم د هغه ووایه د ټکر به ووایم نه ګولکي والا ګولکي والا بیا ملا صاحب مې وهي وایي ګولکی مه یاده ټکر وایي ښه سړی هغه یو میولانې صحیح ده زه میولانانې دي هغه ټکر وایي اواز وباسه زه
او ښه ښایسته ځای هم دی ځکه ښه ازاده فضا ده او. چې څومره چغې وایې تکړه شه هېڅ خبر نشته صحیح ده، ملا صاحب ده. هم نشته دی دا چی چغې بیا وهم چپړقې مې بیا خوښېږي ولې زورونه وې نه ها. ستونی اوږدوم ښځه صحیح دی وباسه او. بیا به مې ملا صاحب ته جم خان جان ووایي نه وایي، بیا نه مې وایي. وایي. زه در سره یم. نه وایي، قاري ځه. صاحب زنګ راوهلی او مالدان هغه ته کته مدرسې ته مې صحیح ده راکړه چپړقې چپ چپړقې مې راکړه ولې بیا وخت اخیستې وې دا چې دی زه نه وایم بدلې نه ما وایم در پسې نیولې نو وې. دې درته نیولې چې ورکې نشي پټولې، نه پټولې چمبول یې کړې بغار یې کړې چا ده چمبول یې کړې نه دی کړی نواب هغه اوس یې هسې چمبولولې. هغه کول ښه ته هغه وکړه بدله راته ووایه زه یې خیر دی دا کوم ځای ته راغلي وو نه، دا خو منګه هغه ته راغلي که نه چېرته پرزې بیخ ته شکرداره او پرزه دی شکرداري او د پرزې سره مخکې کله د وي د پرزې او منګه هغه بیخ کې بیخ کې یعنې د پرزې اړوند دی دا ځای غړوند یې نه ده د پرزې مربوط دی که نه و پرزه ده پرزه ده او. پرزه ښایسته ولسوالۍ هم ده ډېر ښه ځای ده ته کورونه وړاندې بیا وګورې او اوبه وګورې ته باید زه نور کور ته نه ځم ښه او په ما خو د رامنډه کړله سیالته قاري صاحب چې شی درته ویلې بیا ما ته ونه وایې چې دا مې وایي ورته وایم د ما چپړقه یې چمبوله دا کړه اوس یې سبق نه چمبوله د ما که څه معنا؟ چپړقه دې ولې چمبوله لکه کړه مثلا چیته یې کړله کومه ده چې چېته یې کړه د چې هغه ته نیولې وو؟ لکه بقا باندې سړی وخیږي داسې نه و نوابه ښه ته راشه هغه غږ وباسه چې ډېر مینهوال په تمه دي درته بیا خو به مې ابا ته نه وایي نه 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 وایم ورته جم خان جانه ته ای د ډیلی د خار د خوا په اوسېدو ای د پار جن خستا لکه د ګلشي زبې سکم د لندن په ما الون کمی او د پار جن خستا لکه د ګلشي جړما جړېږم هرمانی یارا پرېده پیدا غرو نه پخواني نور یې نه وایم وای نه وایم تاسو ولې وخندلې نه راسه راسه وایم مې وایه نه نه خوښه مې کا زه نور نه وایم نه وایم زه نور نه تاسو ولې خندلې موږ نه خندل او خندلې دا لیوانه څه اوس میلمه راغلم ته ما خفه کې چې منډې وې رانه نه نه د خپه کوم خو تاسو ولې بل خندلې افغانستان نه راغلی زه نور نه وایم هغه افغانستان راغی ټول به دې خوښه مې کا جمال اس جنگ کې را میدان ته ولې څه چل در مشه را میدان ته ولې په کار کو نه ای ته لانجې مکو ورسره هو لانجې مکو چې به خبرونه نه کوي نوابه خو زما ورور یې که نه کومه سي ورور مې عصمت غوندې ښه خو نو ولې د ما چپړقه چمبوله خو ولا خیر دی زه به درته نور والم زه کله اخلي نن یې درته اخلم صحیح دی صحیح ده زه صحیح نور ده، نه زه. خفه کېږم. نو هغه وکړه نواب خانه ها. موږ به څنګه وکړو او تاسې مخې ته م که که نه اها. میلمانه دي ولې مخې ته ښه خو کور کې څوک نشته دا او زه د شپې بوسو ته سملم بوس دې کومه دا اخیستې بوس دي؟ دې دغه ځای نه چې واوړې هلته بل غر راځي هغه بل غر نه چې واوړې بل غر راځي او د بل غر بیخ کېږي نو اوس خو ماښام ده بیا دې نه بعد ته ځې بیا هلته بوس سره سملې زه داسې په لنډو باندې کومه چې ورځم په لنډو اوړي داسې څه تاوسې بیا پورته تاوسې بیا بېرته ښه زه چې ځو راچنګ زه شي. زه چې ځو هلته م کو کې ازغېږي ولې ستا نه ځي نه ما دا د لاړ سي موږ او تاسو به دوی کور ته ورسو صحیح دی نواب نه خان را زه ته لېږلي. یوازې لاړ شه تاسې راځئ موږ موټر ته ځو راځئ نواب خان ځه را لېږلي. ځه لاړ شه ځه چیرې لاړ زه ته وایه چې زه ځم که نه ځه په مام سي بدله ویل نو چې بدله مې ویلې چې کې هلته به ورته ووایي. هغه نه وویل که څه حساب و دا څه و دا هغه وه یوه پښه یې مین الوزولې وه هغه څنګه یو درې پښې دي یوه پښه یې مین الوزه رکشا 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 ووایه رشکه رشکا آفرینه او صحیح دی رشکه یوه پښه یې نسته ده ولې هغه پښه یې څه شوه مین الوزولې ده مین الزولې د شورویانو وخت کې سړک نه لاندې کت شوې ده او بیا مین الوزولې ده بیا خپې الوتې وه دا وګوره مخلص صاحب څنګه سم تاریخي سړی دی که نه تاریخي سړی دی ښه نواب خانه د خدای په امان زه نو ته لاړ شه ابوسو ته دې لاړ شه څوک یې نه او ویني موږ به دوی کور ته ورسو ورته نواب خان را لېږلي نو ما سره به څوک لاړ شي نو ته یې که نه چې زه خپله تلی شم او خو ته یو ځای خو را سره لاړ شي چېرته لاړ شو ما ورسوئ رسول مسول نشته دی
جمعه خان جوم جمعه خان جانه ته راسره یې او. صحیح ده دا مخې ته هم ښه د خدای په امان زه یې لاړ شئ زه. زه یې مخې ته هم ښه سید ورسه لاس او دغه فلم بوکس والا موږ سره ډېر ښه کوي ولې چی هر وخت موږ په فلم بوکس کې راولي دی خپله ځان نه راوړي دا څه ښه سړی ده که کنه او که نو نن به داسې کار وکړو هغه به ته لږ ورشي هغه به خلکو ته وښیو صحیح دی هغه ته ورته ته راشي دې خواته ورته باید فلم بوکس والا ته راسئ د نوم چی ده د نوم عزیز ارمان عزیز ارمانه ستړی مسې هر وخت موږ ته ګوري او ما ته خاندي ما ته بیا زور راکوي چې دا ولې خاندي ښه یې په خیر یې داسې ولې داسې چې کوي فلم بوکس کې بیا ته هم راولو هغه دې ته ولې غوسه شولې چاته هغه ته هغه د ما چپړکه چمبوله کړه و کنه په دغه باندې ورته په قهر سو اوس مونږ تاسو کرځو صحیح ده موږ نه کره مکه وګوره دا مې اوس خبرې پټه دې نه پټه درته کوم دې سره تاسو سره سلوي روپۍ دی هغه ما ته سلوي څه کړه څه شی 40 روپۍ هغه خو مې ورکړې سړي ته قرضدار 15 کیلو بوره مې ورته راوړې وه او 6 کیلو روپۍ دي نوره اوس. ترې راوړې ولې 15 روپۍ څه دې کړې پیسې نه 15 روپۍ دي 15 نه 15 دي ما ولیدل نه دوه دانې سره یو دی او یو سوربل دی یو سوربل ده سوره زرګون ته وایي کنه 3000 دي نه دغه ده ده کومه دي خشلو ته وایي اوس راته ښیي یو سور یو دی یو سوربل ده الا 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 پیسې لاړم زه بوس ساتم زه ولې غلو ځواني ما خو تا ته چورول ما تا ته جیګول ما تا ته جیګول د ممنوک را سوره که اوس به مخلص نو پیسې راول نه هیچ نه هم زه نه اخلم زه یې ورځه زه تای سره نور نه ځم اوس او څومره وخت کېږي دا سره لږ وخت کېږي څومره دا 2 نیمې میاشتې به کېږي او د کومه دې کړي کور کې راکړی هغه تیر وخت کې چې راغلم هغه 40 روپۍ وي هماغه سلیق وایي چې ما ته درکړي هماغه دي و که نه تیر وخت کې چې نه تېر وخت نه سه ډېر وخت یې نه سه 2 نیمې میاشتې شوې 2 نیمې میاشتې سوې ښه نواب خانه تاسو یې بسکوټ پې واخلئ ګوره ما بسکوټ پې مانم واخله تښتېدلی ګوره ما نم تښتېدلی اوس روان وي زه درنه خفه شوم ته مه خفه کېږه تا ته خو زه نه وایم ما خو تا ته ته جیګول خو دا مې پیسې ملګری یې که نه دا پیسې ته ما هر ته وخت موږ فلم بوکس کې اچوې دلته راشه پوخ سړک ته راشه پوخ ته بیا موټر رانیسي موټر کومه دی هغه موټر ولاړ دی که بل د بل سړي راشي بل سړي کومه دی جمعه خان دلته ودروه که نه دا بالکل خبرې جمعه خان جان دوی ته یو چی ووایه زه به چی ورته یم ته مې راوغږه هماغه شی ورته ووایه ته مې وایه راوغږوه کوم شی ورته یم هغه مخکې دې څه ویلې کوم یو هغه شیر وایه شیر وایه ته شیر ویم ها وی راته ستوري په ژړا شول ویل ویده شه لیونیه دا څه شی وایي ستوري ژاړي نه نه ځاړي دا څه شی وایي لیونی نه دی دا لیونی و لیونی ویلې ویده سه لیونی خپل راپنجه که بس نور شیر دی نه اورو نه که نه ولې په عذابه یې و شیر مې ویلې دا وایي شیر وایم نو ویده ویې وایه وی وایم وی راته ستوري په ژړا شول ویل ویده شه لیونیه ستا تپوس والا څوک نشته ټول یاران دي بې وفا دي او که دا د ایران خبرونه وه د کوم ځای خبرونه وو دا هغه ایران کې څه وایي جنګونه دي خلک وایي هماغه خبرونه درته ویلې خدای دې وبخښي ډېر مړه سوي او بالکل نو خدای پاماني به وکړو زه به د خیره صحیح دی ډېره زیاته مننه درنو ملګرو چې را سره وئ دغه برنامه مو تر پایه ننداره کړله تر بیا ښې چارې د الله په امان هو هغه پاتې شو نه هغه پاتې شو کانګو کانګو مرض نه مرض نه دی هغې ته چې ورته هېوادوال همغو ته ستار شیان وروړې او ورې وړه که نه تو وایې ورته هېوادوالو که هر شی هم پکاري او نور افغانستانیانو ته خو همدغه مفلس صاحب غوندې دي که نه ښه تو وایې زه پرې چې وی هېوادوالو نو چې هر شی لیږه نو لنډې مې شماره لیکلې ده نو هغه ته زنګ راووهئ زه به یې تاسو ته ورسوم نه زه په رښتیا داسې ځمه د خدای په امان ته خو داسې نه ځمه د خدای انصافداره زه داسې ځمه نه زه خو داسې یم ډېره زیاته مننه درنو ملګرو چې را سره وئ دغه برنامه مو کتله د نواب خان هدف دا و چې
ته شي ګورې دا دې تا ته کله چې مقاسې مې زده کاوه. ښه زه هغه خبره بیا کوم صحیح دی ښه. او درنو ملګرو که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اموال په چټک او مطمئن ډول واستوئ اوس ته په ما رخشن وې نه رشکه نه وهم په تا ولې داسې کول تا اوسه پورې نه مې دي کړي هغه ما زده کړه زه هم دغسې تلم داسې مه ځه نوابه صحیح ده زه نور صحیح دی زه اوس ورته د خدای په امان د خدای په امان فلم بکس والا او خدای پاک وکړي چې ما مفلس صاحب ډېر وګوره تر بیا ښې چارې د الله په امان سلامونه درنو هیوادوالو که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو UPS انتخاب کړئ زه مهراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې